اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ستاسو ورور ستاسو بابوجي ظاهر الله بابوجي. ګرانو پښتنو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ټوله دنیا کې یو وبا راخوره شوې ده، یو مرض راخور شوی دی د کرونا وایرس په شکل کې، چې په دې کې زموږ پاکستان ملک هم شامل دی. خو په سوشل میډیا مې یو څو ویډیوګانې وکتې، خدای شته ډېر زیات خپم شوم او ویرېدم په دې چې لکه دا وایرس په دنیا کې څونه په تیزۍ سره روان دی، نو الله دې پکې خیر واچي. خفه په دې شوم چې زمونږ دا پښتانه آیا دیو به د نورو ملکونو په شان احتیاط وکړي شي که اوبه نه کړي شي، ځکه چې زمونږ هغه روایت داسې دی چې یو بل سره میلاویږو، غاړې ورکوو، لاس میلاوو، زمونږ هغه کلچر لږ جدا دی که نه، نو مونږ ته لږه ګرانه ډېره ده. خو د یو څو ورځو دپاره که مونږ دا وکړی شو نو مونږ د دې وایرسونه بچ کېدی شو. نو کو به خپل احتیاط او سملګرو خو د دې نه هغه ملنډې جوړې کړي دي په دې سوشل میډیا. بالکل دې سره ګپ نه دی پکار، دا یو عذاب دی، یو مرض دی، یو وبا ده. مونږ به د دې مقابله کوو. تاسو د الله د رضا دپاره په سوشل میډیا یو داسې مهم وچلوئ، یو داسې میسیج خور کړئ چې زمونږ د غریبې طبقې ته، زمونږ د غمځپلو مسافرو پښتنو ته او زمونږ د ټولو مسلمانانو ته ستاسو د خولې نه یو ښه میسیج ورسي او هغوی پې عمل وکړي، هغه شان احتیاط وکړي. نو ګرانو پښتنو، تاسو وګورئ، د سوچ خبره ده چې دا وایرس د چاینا نه په ټوله دنیا کې خواره شو، د ټولو نه زیات متاثرم چاینا شو، خو د ټولو نه مخکې چاینا په دې باندې کابو هم راوسته. وجه څه ده؟ احتیاط. تاسو خپل احتیاط هم کوئ، په خپلو بچو هم نګراني کوئ، د خپل چاپېرچل هم خیال ساتئ. ډېره مننه. یو ویډیو کلیپ احتیاطي تدابیر دي، دا وګورئ. الله تعالی دې په موږ ټولو مسلمانانو خپل رحم وکړي. آمین. دا یو داسې بیماری ده چې د یو کس نه بل ته لېږي. د دې 97% مریضان د احتیاط او بر وخت علاج په وجه صحتیاب شي. د دې بیماری یو څو غټ علامات دي چې په هغې کې تبه، ټوخی، زکام او ساه اخیستو کې تکلیف شامل دی. د دې بیمارۍ نه د بچ کېدو دپاره په دې احتیاطي تدابیرو عمل وکړئ. نمبر 1، خپل لاسونه په صابون او صفا اوبو سره کم از کم 20 سکنډه وینځئ. نمبر 2، د ټوخي او انتروشي په وخت خپله خوله او پوزه په ټیشو پیپر یا خپلې سنګلې سره پټوئ. نمبر 3، د رش او ګڼې نه ډډه وکړئ او بغیر ضرورته د کور نه بهر مه وځئ. نمبر 4، ګنده لاسونه خپلې خولې سره، سترګو سره او پوزې سره مه لګوئ. نمبر 5، د لاس میلاولو او غاړې میلاولو نه پرهیز وکړئ. نمبر 6، د تبې، ټوخي، زکام او ساه اخیستو کې تکلیف په صورت کې 1166 سره رابطه کوئ. دا ستاسو د ټولو ذمهواري ده چې په دې خبرو په خپله هم عمل وکړئ او نورو خلکو ته هم دا خبرې ورسوئ.